رسول الله صلی الله علیه وسلم د کډو قیامت میانو خو چې کله به د هر څومره جګ سړي سره روان و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر به باندې ولو ولی الله رب الجلال دته دوه رفعات ورکړي وه یو رفعت معنوي ورکړی و چې خپل نبي راستولی و دنیا ته بل رفعت جسماني ورکړی و چې دا د الله رب الجلال غیرت ته نه برداشت شوی چې یو څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان وي هغه د هغه سر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر سره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کاته سره یو چې هر څومره جګ سړي سره روان وای رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولو دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر قرار تک کوي خو چې هر څومره چابک سړی به ورسره وای رسول الله صلی الله علیه وسلم تر نه دا د الله رب الجلال حبیب دی دا هغه کس دی چې الله رب الجلال موږ ته په ستر نعمت تعبیر کړی دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې الله رب الجلال فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے حبیبه نمی راستولی دنیا ته الا رحمتا للعالمین د ټول عالم دپاره مې رحمت راستولی د عالمین په ترجمه او تحقیق کې علما ډېر مختلف اقوال نقل کوي هغې طرف ته نه ځم خالص د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رفعت مې درته وویل او رسول الله صلی الله علیه وسلم د درش پېته کاله و چې وفات ورباندې راغی دا د جمهورو نظر دی او د جمهورو علماو تقریبا ډېر علما پر دې تر عمر یې هم درش پېته کاله و په بعضې روایاتو کې به تاسو ته انشاءالله العزیز علما په دې روایاتو پوهېږي علماو ته به دا روایت تېر سوي وي لکه زموږ استاسي امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم څلرم یار دی ده هم چې یو حساب کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر یې شپېته کاله خو اتفاقي قول دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر درې شپېته کاله دا درې کاله ولې صحابه پکې اختلاف لري درې کاله په دې خاطر اختلاف لري چې دوی کله رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر تر 40 کاله پر حساب کې بیا چې دی په 40 کلنۍ باندې په رسالت باندې مبعوث شو او جبریل علیه السلام ورته آیاتونه راوړه د دغه ځای څخه بیا د عمر شماري 40 کاله یې شماري او هغه کسانان چې 3 کاله عمر شماري هغه بیا دا وجه وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خپل وحی رالی نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا وحی ډېر شدت راوستی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ملا دا غټ اډوکی مشورې دی د الله رب الجلال کلام دی دروند کلام دی په یو ذات او رحمت پکښې و رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اول خپل وحی ډېر زور راوستی بیا 3 کاله وحی بندې وې تاسې که امام بخاري رحمه الله وګورئ دا اول جلد کې اول صفحو کې دغه حدیث نقل کړی دی چې 3 کاله بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی بندې 3 کاله کوم صحابي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 80 کاله بولي هغه د فطرتي دا چې بابو فطرت الوحی چې دغه اول 3 کلونه د وحی دي دغه نه شماري نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته 80 ته ورسېد او کم کسانان چې دغه د فطرت الوحی زمانه 3 کاله شماري نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 3 کاله ته ورسېد